بیعت رضوان په موقع باندې چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل سفیر جوړ ک مکه ته ورولږه کافر ته ورولږه سفیر یې جوړ ک بیا په یو وخت کې دتا یو غلط خبر وغی نو دا یو روایت دی امام ترمذی رحمت الله علیه د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په واسطه سره دا روایت نقل کړی دی چې کله دې ته دا پیغام وروغی چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خو دغه کافر شهید کا بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل چې تاسو کې څوک د مسره دا بیعت کو عهد کو چې میږه یغه وخت پر نه پڅړ کیږي چې پر هم دا بدل وخسته نه وي بیا په دغه وخت کې څوېرله سوا صحابه کرام د نبی علیه الصلوۃ والسلام په لوس باندې بیعت وکړه چې میږه خامخا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا بدل خامخا وخلی نو په دغه موقع باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام د بیعت په موقع باندې د خپل لوس په بل لوس باندې کښیاش او دا یو په بخاری شریف کې د موجودی هذه ید عثمانه چې دا لوس د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لوس دی نو دمره اعتماد یو په بیا په ان بعد دغه تذکرہ په قران کریم کې دی دا ته بیعت الشجره هم وی چې د یو ون لون نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه صحابه کرام نه بیعت وخص الله تعالی قران کریم کې فرمای لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره دا تحت الشجره د ون لون دی دا ته بیعت رضوان وی چې هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د قتل د شهادت متعلق چې کیم د صحابه کرام نه بیعت وخصتا هغه د یو ون لون د نو خسته دي نو هغه تذکرہ الله تعالی په قران کریم کې کړی د غرنګ په دې کې یو خبره بلغه چې کله مشرکین نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام د عمر نه منع کړل بیا په یو وخت کې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خاصه هته له اخ سفیر و بیا دوی ورته ویل چې ته کاچیر عمره کړل غوړې یا طواف کړل غوړې ته کړل چې ته اجازه ته نو دا ورته ویل چې څو پورا چې د مو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره نه وکړي تر څو پورا چې د طواف نه وکړای یغه وخت پر ز عمره نه کزه یغه وخت پر طواف نه نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په دبن دمره اعتماد کړو چې دا یو لوس په بل لوس په نقشې شوی چې دا لوس د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ طرف نه دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل دوی لري حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ دادته په نکاح کې ور کړی وي او دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام څوره د جنت بشارت ورکړی وو الله تعالی د مشتستا د صحابه کرام محبت نصیب کو